الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د شپږ دېرشم او اووه دېرشم آیاتونو ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ژباړه: پس وایستل دوی دواړه لره شیطان له جنته، یعنې د ونې نږدېوالي په واسطه، نو وایستل دواړه له هغه جنت څخه چې و دوی په هغه کې، او وویل موږ چې کوز شئ، یعنې له جنته ځمکې ته، حال دا چې ځینې ستاسې به له ځینې نورو سره دښمنان وئ، او شته تاسې ته په ځمکه کې ځای د هستوګنې او اسباب د ګټې اخیستلو تر یوه وخته پورې، تر اجله یعنې تر قیامته. تفسیر: یعنې په دنیا کې به تل نه اوسېږئ، بلکې تر یوه ټاکلې مودې پورې به هلته اوسېږئ او د هغه ځای له شیانو څخه به ګټه اخلئ، بیا به له ما سره مخامخ کېږئ، او هغه ټاکلي وخت هر چا لره د مړینې وخت دی، او ټول مخلوقاتو ته په مجموعي ډول د قیامت ورځ ده. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ژباړه: پس زده کړل آدم له پروردګار خپل څخه څو کلمې، پس رجوع وکړه الله جل جلاله په هغه باندې په رحمت سره، بېشکه هم دی دی ښه توبه قبولونکی او ښه مهرباني کوونکی. تفسیر: کله چې آدم علیه السلام د الله تعالی دا عتاب واورید او له جنت نه ووت، نو د ندامت او پښیماني په حالت کې په ژړا او ویلا او په زاریو مشغول شو. په دې وخت کې حق تعالی په خپل فضل او مرحمت سره د ته څو کلمې د القا او الهام په توګه ورزده کړې چې د هغو په لوستلو د ده توبه قبوله شوه. هغه کلمې دا دي: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. د ده توبه قبوله شوه. ومن الله توفیق.